په میدان وردګ ولایت کې د کوچیانو او هزاراګانو ترمنځ له تیرو څو لسیزو راپدې خوا زیاتې ستونزې موجودې وې. ډیری وخت به په شخړو بدلې شوې چې له امله به یې دواړو لوریو ته درانه زیانونه اوښتل. خو د اسلامي امارت پر راتګ سره د یاد ولایت د مسؤلینو په منځګړیتوب حل شوي دي. د دواړو قومونو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ لپاره د ولایت والي له دواړو لورو سره په لیدنه کې له کوچیانو غوښتنه وکړه چې د میدان وردګ ولایت په هزاره میشتو ولسوالیو کې له زیات تراکم څخه ډډه وکړي. چې د کوچیانو دا وخت د مرور د تګ پورته ما دا خبره شریک کړې، ما ته څومره اندازه ولګېدله چې دغه کوم مشکلات دلته پیښیږي په بېسودو یا په دغه ولسوالیو کې چې د بامیانو ولایت مربوط نه دي، هغه اصلا وجه دا ده چې دلته دا کوچیان سره ډب شي زیات شي سره خامخا یو څه مشکل پیښیږي. ما تقاضا کردیم، ما گپ زدیم همراه همگی وزیرا 3 والی صاحبا بود از غزنی و از بامیان از میدان وردگ، وزیر سرحدات بود، استخبارات، وزیر داخله، هیئت او نماینده رئیس الوزراء. باز ما مردم فیصله کردیم چې دغه ورسو پنجاب ته د بامیانو ته به دا کوچان تیریږي پورته، چې په دغه 3 ولسوالیو باندې دا بوج کم شي. د یاد ولایت کوچیان او هزاراګان د اسلامي امارت نه زیات خوښ دي چې د دوی ترمنځ یې د کلونو دښمني پای ته ورسوله. زمانی که امارت اسلامی در افغانستان آمده طی سال گذشته، پیشترم گفتم که 80% یا 70% مشکلات مردم با کوچه ها حل شده. بسیار به طور سریع خوب برنامه ریزی شد. پارسال کدام مشکلی به وجود نیامد. اگر یک کدام مشکلی هم بود بسیار به سریع حل شد. ولسوالی ها تلاش کردن، ولایت تلاش کردن، برنامه ها بسیار به طور منظم پیش رفتن. موږ د هزاراګانو کوم مشکل چې په مابین کې سره وو، دا شکر الحمدلله نن په نوي امارات د والي په مشوره باندې دا بالکل مطابق یو ځای ته سره ورسېدله. دا که د کوچیانو د هزاراګانو په مابین کې کوم مشکلات راتل دې ته ایتان نیولې د ولسوالانو په مشوره باندې به دا سره حل کوي. نور یې لاس د ورورۍ سره ورکړه، وخت به داسې سره تېروي لکه د ورورۍ له پاس له چورو له چپاوه به له دېش کې له دواړه طرفه سره به د امارات له قبضې لاندې وخت سره تېروي. دوی ویلو ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره په میدان وردګ ولایت کې د کوچیانو او هزاراګانو ګډ کمیسیون تشکیل کړی چې په هر وخت کې د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي.